مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سیرت سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين. په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه قصه بیانول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بني نظیر و يهودو ته د دې دپاره ورغلی چې د هغه دوو نفرو په دیت کې کومک ورسره وکړي. خو یهودو د کومک په مقابل کې د ده صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو نقشه او دسیسه جوړه کړه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الهي وحی په واسطه د دوی په خبیث نیت خبر کړه سو او د هغه ځای څخه په پټه خوله مدینې منورې ته ولاړ. او بیا یې د مدینې منورې څخه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه و یهودو ته ورولېږي چې و دوی ته ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مدینې منورې څخه ووځئ، دلته به نه اوسېږئ او تاسې ته مې 10 ورځې مهلت درکړی دی. که مې تر 10 ورځو وروسته ستاسې څخه هر یو په مدینه منوره کې ولیدئ، د هغه سر ورپرې کوم. یهودو هم بې له بارېدو بله چاره نه درلوده، نو یې خپل بار او بنس سره تړل چې د مدینې منورې څخه ووځي. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی ابن سلول نفر ورولېږل چې تاسې اوس څه کوئ؟ ثابت ودرېږئ، خپل وطن ولې پرېږدئ؟ زما سره 2000 نفر را سره دي، زه هغه درلېږم چې ستاسې سره ستاسې په قلاو کې در سره کښېني او دغه نفر ستاسې د ساتنې دپاره ځانونه وژني. الله عز وجل د دغه منافق حالات د سورة الحشر په 11 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يعني آياته هغو کسانو ته نګورې چې منافقان او غادران سوي دي چې دوی و هغه خپلو کافران سوو ورونو ته چې د اهل کتاب څخه دي وایي قسم دی که تاسې د مدینې څخه وایستل سئ نو خامخا موږ هم ستاسې سره وځو او ستاسې د ضرر په باره کې موږ د هیچا هیڅ خبره هیڅ کله نه منو او که چیرې ستاسې سره جنگ شروع سي نو خامخا موږ ستاسې کومک کوو. دغه آیات د هغه عبدالله ابن ابی منافق په باره کې نازل سو چې په پټه یهودو ته پیغام ولېږي چې تاسې مه بیریږئ او خپل ځانونه یوازې مه بولئ. که مسلمانان وغواړي چې تاسې د مدینې څخه وباسي موږ ستاسې سره ولاړ یو او که خبره تر جنګ ورسېده موږ ستاسې کومک کوو. دا زموږ قطعي فیصله ده او زیات تر دې موږ ستاسې په باره کې د هیچا خبره نه اورو او نه د چا پروا لرو. خو الله عز وجل نور هم پسې
فرمایي والله يشهد انهم لكاذبون، یعنی الله جل جلاله شاهدی ورکوي چې دغه منافقان خامخا په دغه خبرو کې درواغجنان دي. د منافقانو دغه خبرې د زړه څخه او پرشتیا سره نه دي، فقط د مسلمانانو سره د جنگولو لپاره خلق پورته کوي. دغه خبرې په ژبه سره کوي او هیڅ عمل نه پکوي. د عبد الله ابن ابي په دغه پیغام لېږلو سره د يهودو خپل ځانو ته امید پیدا سو او پر دې ټینګ سو چې نه وځو بلکې جنگ کوو. د يهودو رئیس حيي ابن اخطب د منافقانو د وعدو په طمع سو، نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي، ویل موږ د خپل وطن څخه نه وځو او ته چې هر څه کولای سې هغه وکړه. ورونو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه موقف او حالت و مسلمانانو ته د دوی په تاریخ کې ډېر تکلیفي حالت دی، ځکه په دغه خطرناک وخت کې د يهودو سره د مسلمانانو د جنگ عواقب یا وروستنۍ نتیجې د خطرو څخه خالی نه دي. او تاسو ولیده چې ټول عرب و دوی ته یو لاس سوي دي. د مسلمانانو د دعوت ډلې په هغه خائنانه شکل سره په شهادت ورسولې، او بیا د بني نظیر يهود دونه قوي و چې د دوی د تسلیمېدلو احتمال ډیر لري و. نو خود په دغه شرایطو کې د بني نظیر د يهودو سره جنگ کول ډیر ناخوښه کارونه په وجود راوړه. مګر هغه حالت چې مسلمانانو ته د ماء رجیع او بئر معونه د واقعو په سبب پیښ وو، په دوی کې د دغه جرائم او خیانتو په مقابل کې حساسیت زیات کړی وو. دا چې د مسلمانانو د ډلو او افراد سره دغه خیانتونه کیږي، د دوی احساسات پر جوش راوستلی وو. د خائنانو په مقابل کې د دوی د انتقام اخیستلو احساس دوه چنده سوی وو. نو ځکه د رأی په اتفاق دا تصویب کړه چې د بني نظیر د يهودو سره باید جنگ وشي، خاصتا چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو د سیسه جوړه کړې و. نو ویل هر څه چې پیښیږي خو د يهودو سره باید جنگ وشي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بني نظیر د يهودو د رئیس د طرفه هغه د نه بارېدو او د جنگ کولو جواب ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکبیر وویل او اصحاب کرامو هم تکبیرونه وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو لشکر جوړ کړ. د لشکر بیرغ او حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ته ورکړ او لشکر د بني نظیر د يهودو پر طرف ورهیسو. لشکر هلته ورسېد او يهود یې محاصره کړ. يهود په خپل قلاو ننوتل، دروازې بند کړې او د قلاو د بامو څخه مسلمانان په غشو او ډبرو ولي. مسلمانان مجبور اسوه پر شا ولاړ او د دوی څخه لري خیمه ودرولې. داسې ځای واړول چې د يهودو غشي نو رسېږي. مګر دغه يهودو ډېر باغونه او لوی کشتونه تر قلا د باندې و او دغه درختو د شاو څخه یې پر مسلمانانو د غشو وارونه کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې د دوی د خرماو ټوله درختي ورکاته او پرېکي. صحابه کرامو د درختو پرېبلو شروع وکړ. کم وخت چې ځینې درختي ورېبلې يهود وارخطا سو. ویلې د چې په باغو کې درختي چپکیږي، زړونه یې ولوېده چې مالونه یې د بین ولاړه او يهودو ته مال تر هر څه ګران دی. تاسو ته معلومه ده چې يهود د مال او پیسو سره تر اندازې زیات محبت لري. نو یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې یا محمد علیه الصلاة والسلام درختي ولې پرې کوي؟ د درختو څه ګناه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا به تسلیمېږي یا ټول درختي پرې کوو. الله عز وجل په دغه باره کې د سورة الحشر په 5 نمبر آیات کې فرمایي وما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. یعنی هغه چې تاسو د خرما د درختو تنې پرې کوي یا یې پر خپل بېخو ولاړ پرېږدي، دغه ټول د الله جل جلاله په حکم سره دی او دا د دې لپاره دی چې الله جل جلاله فاسق او نافرمانه يهود رسوا کړي. يهود یو څه نور هم صبر وکړي او ویني چې درخت یې نور هم چپکیږي.
ویل مالونه مو ټول ولاړه او بیا نو بې له ماله څخه موږ ژوند څه کوو؟ نو ویل تسلیمیږو، خو په یوه شرط، هغه دا چې موږ د مدینې منورې څخه وځو، مدینه پرېږدو او هر هغه شی چې موږ زموږ د مالو څخه غواړو هغه را سره وړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ښه دی، هر هغه شی چې پر اوښانو وړلای سي هغه در سره یوسئ، مګر اسلحه به نه در سره وړي، بې له اسلحې څخه چې بل هر شی در سره وړلای سي یوسئ. مقصد دا چې د بني نضیر د یهودو سره پر دې فیصله وسوه چې مدینه منوره به پرېږدي او جنگ ونسو. د بني نضیر یهود بې له جنګ تسلیم سوه. د بني قریظه یهودو هم دوی تنها پرېښول. عبد الله ابن ابی منافق هم په هغه خپل وعدو کې خیانت ورسره وکړ. د غطفان قبیله چې د بني نضیر حلیفان و هغه هم خیانت ورسره وکړ. هیچا د دوی سره کومک ونه کوي او نه د دوی څخه دغه شر منع کوي. نو ځکه الله جل جلاله دغه د دوی د حال د پاره یو مثال ذکر کوي او دوی هغه سی وبلل. الله عز وجل د سورة الحشر په 14 نمبر آیات کې فرمایي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يعني دغه منافقان مثال د وعده په مخالفت کې داسې دی لکه د شیطان په مثل. کله چې انسان ته وایي کافر سه او کوم وخت چې هغه انسان کافر سو نو شیطان ورته وایي زه ستا څخه بیزاره او جلایم، زه د رب العالمین څخه بیریږم. مقصد دا چې د بني نضیر د یهودو محاصره ډیر وخت په بر کې نه ونیوي. دا محاصره فقط 6 ورځې وه او څوک وایي 15 ورځې وه او بیا یې اسلحه کښېښول او تسلیم سوه. اوس نو د مدینې منورې څخه د دوی وتل په یوه عجیبه طریقه سره وه. هغه دا چې اول یې خپل ټول اوښان په خپلو سامانو بار کړه. هر یو کوشش کاوه چې هر شی چې دی یې لري هغه ورسره یوسي. حتی کورونه یې نړول او دروازې ورسره اخیستې، ځکه د لرګي څخه جوړې سوي دروازې وې او قیمت یې درلودی. که کورونه وړلای سوای هغه به هم ورسره وړي وای، خو کورونه د وړلو شی نه، نو یې نړول او دروازې یې بارولې. ټول هغه شیان چې په وسه یې پوره وه هغه یې بار کړ. کوم وخت چې د تلو دپاره تیار سوه نو یې مظاهره جوړه کړه. هغه داسې یوه ښځه چې غزل یې ویلې، لوړ او ښه آواز یې و، هغه د دوی په مخ کې رهیده دریې وهي او غزلې وایي. نور یهود تر شا په پسې دي، د دې د غزلو کسر ورسره وایي او په غزلو کې وایي موږ په پوره عزت د مدینې څخه وځو. د بني نضیر یهود د مدینې منورې څخه په غزلو ووتل. د بني نضیر د یهودو مشران او رئیسان لکه حیی ابن اخطب، سلام ابن ابي الحقيق، سلام ابن مشکم او د دوی ډیر متابعین و خیبر ته ولاړ او ځینې و شام ته ولاړ. او په دوی کې فقط 2 نفره مسلمانان سوه چې یو یې یامین ابن عمر او بل یې ابو سعد ابن وهب. دوی ته خپل مالونه او جایدادونه ورپاته سوه، مګر هغه د یهودو مشران چې نومونه یې د مخه یاد کړه سوه دغه کسان د یهودو د اشراف و چې د مدینې منورې څخه وایستل سوه. کوم وخت چې خیبر ته ورسېده د خیبر یهودو په ډول او دمامو استقبال وکړي او دوی یې تر ځان لوړ بلل، نو خود دوی د خیبر مشران او حاکمان وګرځېده. دغه 3 نفره چې د مدینې منورې څخه وایستل سوه دوی و چې احزاب یې سره راټول کړه. کوم وخت چې موږ د خندق غزا وایو د دغه جنگ دپاره چا احزاب یا مختلفې ډلې سره راټولې کړې. دغه 3 نفر حیی ابن اخطب، سلام ابن ابي الحقيق او سلام ابن مشکم، دغه د یهودو مشران چې د خپل قوم سره د مدینې منورې څخه په دغه ډول سره وایستل سوه دوی د خندق جنگ په وجود راوړي او دوی و چې هغه جنگ د مسلمانانو پر ضد جوړ او ترتیب کړي. خیر د دغه واقعي حالات به پر خپل وخت په تفصیل سره درته بیان سي. اوس چې د بني نضیر یهود د مدینې منورې څخه ووته، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی اسلحه، د دوی پاته مالونه، د دوی غیر منقوله جایدادونه لاس ته راوړه. د اسلحې په جمله کې 50 زغرې، 50 خوله او 340 تورې وې او د یهودو غیر منقول مالونه لکه مځکې او باغونه،
کورونه او قلاوي و مسلمانانو ته پاته سوه چې دغه پاته مالونه ډیر زیات مال او جایداد او مسلمانانو د هغو مالونه بیل جنگ بیل سفر او بیل ستړیاو ځنی واخسته چې دغه ته فی ویل کیږي. فی په اسلام کې د کفارو و هغه مالو ته ویل کیږي چې مسلمانان یې بیل جنگ د کفارو څخه اخلي او غنیمت بیا هغه مالو ته ویل کیږي چې د کفارو څخه په جنگ کې اخیستل کیږي. د غنیمت حکم په اسلام کې دادی چې پنځمه حصہ د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او څلور حصې پر جنگ کوونکو یا پر اسلامي لشکر تقسیمیږي. مګر د فی حکم بیا چی شي دی؟ په فی کې خو جنگ نسته نو څنګه ویشل کیږي؟ او دا د اول وار د پاره پیښ شوه چې مسلمانان د کفارو مالونه او جایدادونه بیل جنگ اخلي. نو د الله جل جلاله د طرفه امر راغلی چې فی د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي هغه څه تصرف پکښ کوي، پر لشکر نه تقسیمیږي ځکه چا جنگ نه دی کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه مالونه دي خاص پر هغه اول مهاجرینو تقسیم شي ځکه هغه ډیر غریبان و، مالونه او وطن یې پرې ایښو، شی نه درلودي. نو دغه فی د مهاجرینو پر غریبانو وویشل شو. فقط په انصارو کې و ابو دجانه او سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنهما ته حصہ ورکړه ځکه هغه هم ډیر غریبان و او دغه فی څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کال نفقه هم اخیستل کېده او پاته شی پر اسلحه او جهاد فی سبیل الله مصرفېدی. د بنی نظیر غزا د هجرت د 4 کال د ربیع الاول په میاشت کې و چې د عیسوي 625 کال د اگست میاشت و او الله عز وجل دغه غزا په متعلق د سوره الحشر ټول سورت نازل کړي. نو موږ د سوره الحشر په ترجمه تر هغو نسو پوهېدلای چې د بنی نظیر د يهودو قصه نوی راته معلومه. الله عز وجل په دغه سورت کې د يهودو شړل او فرار کول بیان کړی دي، د منافقینو مسلک او عملونه یې رسوا کړی دي، د فی احکام یې بیان کړی دي. په دغه صورت کې د مهاجرینو او انصارو صفت کړی دي او دا روښانه کړی دي چې د دشمن په مځکه کې د حربي مصلحت د پاره د درخت سوزل او ریبل جائز او روا دي. دته فساد فی الارض نه ویل کیږي او په دې صورت کې مسلمانانو ته په تقوا او د آخرت د پاره په تیاری او آمادګۍ وسط کړی دي او د صورت خاتمه د الله جل جلاله په اسماء الحسنى او صفات العلا سره سوی ده. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بویل چې سوره الحشر ته سوره النظیر ووایه، یعنی ټول سورت د بنی نظیر د يهودو په باره کې خبرې کوي. د ذات الرقاع غزا ورونو د بنی نظیر تر غزا وروسته یو بل غزا پیښ شوه چې د ذات الرقاع غزا ورته ویل کیږي او دا غزا د هجرت د 4 کال د جمادی الاول په میاشت کې پیښ شوه او دغه غزا سبب داو چې د غطفان قبیله چې فنجد کې و د مدینه منوره د حمله د پاره خلق راټولول او ځانونه یې تیارول. ورونو تاسو شو پوهیږئ چې د کفارو دغه ټول تجاوزونه او حمله د احد د جنگ په سبب وي ځکه د کفارو د ټولو قبیلو امید پیدا سو چې پر مسلمانانو حمله وکړي او غنیمتونه ځنی یوسي ځکه د دوی په فکر مسلمانان د احد په جنگ ضعیف شوي دي. نو غطفان چې په نجد کې هغه ډیره لو قبیله و د هغو هم امید پیدا سو چې پر مسلمانانو حمله وکړي. کم وخت چې د مدینه منورې استخباراتو دا خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لوی لشکر جوړ کړ او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم پر غطفان د حمله اراده د دې لپاره وکړه چې هغه خطر په خپل ځالګۍ کې د بین یوسي او د مسلمانانو لشکر د نجد او غطفان پر طرف رهیس. هلته بیا غطفان هم دون لشکر جوړ کړی وو چې شمیر د مسلمانانو د لشکر څو چند وو او دواړه لشکره مخ په مخ سره ودرېد، مګر دواړه طرفه یو د بل څخه بیریږي. یو لشکر پر هغه بل لشکر د بیرې په سبب حمله نشي کولای. کفار د مسلمانانو د جرأت او دلاوري څخه بیریږي
او مسلمانان د هغو د ډیروالي څخه بیریږي. په زرو نفر دي، څو ورځې لشکرې مخ په مخ سره ولاړې دي، یو پر بل حمله نه کوي. هر یو د هغه بل انتظار کوي چې هغه به حمله شروع کړي او جنگ به شروع شي، خو یو هم پر هغه بل حمله نه کوي. مګر عادتا به مسلمانان د لمانځه پر وخت لمونځ کاوه. نو کفارو سره وویل چې د حملې دپاره ښه او مناسب وخت د لمانځه وخت دی. کم وخت چې مسلمانان لمونځ کوي موږ به حمله پر وکړو. واقعا هم غطفان ځانونه تیار کړه چې د راتلونکي لمانځه پر وخت پر مسلمانانو حمله وکړي. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه د صلات الخوف یعنی د بیرې د لمانځه د ادا کولو آیاتونه نازل شوه، او تر دغه وروسته مسلمانانو د صلات الخوف پر طریقه لمونځ کاوه. هغه داسې چې ځینو مسلمانانو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جماعت لمونځ کاوه او ځینې به د دشمن مخ ته ولاړو. د لمانځه پر نیمایي به دغه لمونځ کوونکي د دشمن و طرف ته ولاړه او هغه نور به راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به هغه پاته لمونځ په جماعت وکړي. غطفان په فکر کې سوه چې اوس څنګه وکړو. ځینې مسلمانان پر لمانځه ولاړ دي او اسلحه ورسره ده او ځینې نور یې د دوی ساتنه کوي. څو ورځې نورې هم پر دغه طریقه تیرې سوې څو الله جل جلاله د غطفان په زړو کې بیره ور واچول. میدان جنگ یې پرېښاوه او سره وپاشل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څو ورځې نور هم په غطفان کې پاتې سو او بیا مدینې منورې ته رهي سو. اوس چې مدینې منورې ته رهي سو پر لارې یوه کوچنۍ حادثه پیښه سوه. هغه دا چې د غطفان د قبیلې څخه یو نفر قسم یاد کړي چې د مسلمانانو څخه به تر هغو راونه ګرځم تر څو وینې پکښې ونه بهوم چې یو د مسلمانانو زخمی یا مړ نه کم. د مسلمانانو لشکر رهي دی او دوی تر شا په پسې دي. د مسلمانانو هم پروا نه پکېږي ځکه یو نفر پر لارې رهي دی، شاید یو کار به لري. کم وخت چې شپه سوه مسلمانانو یو ځای واړول او خیمې ودرولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک نن شپه پیره کوي؟ د اصحاب کرامو څخه 2 نفرو دا کار پر ذمه واخیستی چې یو یې عباد ابن بشر الانصاري رضی الله تعالی عنه او بل یې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه. دغه 2 نفر د پیرې د پاره لوړ و یوې غونډۍ ته وختل ځکه مسلمانان په خیمو کې دي او دوی چې لوړ وي نو هر څوک چې د هر طرفه راځي دوی یې ویني. دلته دغه 2 نفرو شپه سره وویشل. عباد ابن بشر رضی الله تعالی عنه د شپې اوله حصہ واخیسته او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه د شپې اخره حصہ واخیسته. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه څنګه واچاوه چې هوساس او عباد رضی الله تعالی عنه ودرېدی لمونځ کوي او بیا شاوخوا ګوري چې څوک مسلمانانو ته ورنسي. شپه تاریکه ده، چپه چپایي ده، نه کم حرکت وو نه غږ. نو یو خپل منځ ته نور هم دوام ورکړي. هغه کافر چې قسم یې یاد کړی وو هغه قرار ورنږدې سو او دغه نفر یې ولیدی چې ولاړ دی. کافر پوسو چې دا د مسلمانانو پیردار دی. نور هم ورنږدې سو، دونه اندازه ورنږدې سو چې د هغه ځای څخه په غشي وشتلای شي. نو یې غشي او لندې ورته برابر کړ. عباد یې په غشي وویشتي. غشي د عباد پر اوږه وموښتي. عباد نه غواړي چې لمونځ یې قطع شي. نو غشي یې د اوږې څخه ویستی او ویې غورځاوه. نور هم لمونځ پسې پوره کوي. کافر په تعجب کې سو چې دا خو امکان نه لري چې غشي دې نه وي پر مشتي ځکه هیڅ وخت ماواري نه دی خطا سوی. نو یې بل غشي واخیستی او عباد رضی الله تعالی عنه یې په وویشتي. بیا هم غشي د عباد پر اوږه وموښتي. بیا یې هم غشي وکشي او ویې غورځاوه. وینې ځینې بهیږي. خو د ده اراده دا ده چې کوم صورت چې د په لمانځه کې شروع کړی دی هغه به پوره کوي، چې هغه صورت سورة الکهف. خو هغه کافر دریم وار بیا په غشي وویشتي. دلته نو عباد وبېرېدی چې دی به ووژل سي او مسلمانان به بې له پیرداره پاته سي. نو یې د قرآن مجید تلاوت پر هغه ځای بس کړي، رکوع او سجده یې وکړه، لمونځ یې پای ته ورساوه او بیا یې خپل ملګری عمار رضی الله تعالی عنه راویښ کړي. عمار ولیده چې د ملګري څخه یې وینې بهیږي. ویل خیر څه درته پیښه ده؟ عباد رضی الله تعالی عنه ویل په غشو یې وویشتم. عمار ویل زه دې ولې په هغه اول وار نه کړم ویښ؟ عباد ویل ما د قرآن کریم یو سورت وایه
دا مې نه وه خوښه چې هغه صورت پر مابین پرېږدم، او که زه پر دې نه بیرېدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به زما په سبب کم تکلیف یا آزار پیښ شي، ما به خپل منځ نه وای قطع کړی. ورونو، دا د صحابه کرامو د لمانځه او عبادت سره شوق او علاقه وه. حتی په لمانځه کې یې د یوه صورت د پوره کولو دپاره دغه تکالیف زغمل چې په غشو ویشتل کېده، دوی پروا نه پکول. هغه کافر چې دغه حال ولیدي چې پر دې خلقو غشي هم تاثیر نه کوي، نو بیرته ولاړي. ورونو، ایمان چې په زړه کې ځای ونیسي، نو انسان کوشش کوي چې قرآن مجید ته د هغه حق ورکړي، او دغه قرآن د انسان په زړه کې دونه خوږ او شیرین سي چې د انسان څخه خپل ځان هم هیر سي. دا د ذات الرقاع د غذا قصه وه، او دا چې د دې غذا نوم ذات الرقاع کښېښول سو. د دې دپاره علماء کرامو ډېر سببونه ذکر کړي دي، خو مشهوره سبب یې دا دی چې اصحاب کرام ډېر غریبان وه، د پښو دپاره یې د بوټ یا څپلۍ قدرت هم نه درلودی، او هوا هم ډېره ګرمه وه، نو یې پر پښو ټوکران تړل چې په عربي کې دغه ټوکرانو ته رقاع ویل کیږي. نو ځکه دغه غزا ته غزوة الرقاع وویل سوه. د بدر دوهمه غزا پس له هغه څخه چې مسلمانانو په دغه ذکر سو غزاو سره د شاوخوا عربي قبایلو شان او شوکت ورمات کړي، او د هغو شر او حملې د خپلو ځانو څخه منع کړي. اوس بیا د هغه خپل لوی دشمن د مقابلې دپاره تیاری نیسي چې هغه دشمن قریش وه. که ستاسې په یاد وي، کم وخت چې د احد جنگ بې له ښکاره او واضح کامیابیه د کفارو و پای ته ورسېدی، هلته نه ټول مسلمانان وتښتېده او نه ټول ووژل سوه. کفارو نه بندیان ونیول او نه غنیمتونه یوړه. ابو سفیان د جنگ په آخري لحظو کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل په راتلونکي کال کې زموږ او ستاسې په بدر کې مقابله ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم قبول کړه. نو دا وعده سوه چې مسلمانان او کفار به په راتلونکي کال کې د جنگ دپاره په بدر کې سره یو ځای کیږي. اوس کال تیر سو او د قریشو سره هغه وعده سوی موعد را ورسېدی. نو دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو لازمه وه چې د ابو سفیان او د هغه د قوم سره د مقابلې دپاره و بدر ته ووځي او یو وار بیا د جنگ ژرنده وڅرخوي. دا دپاره د دې چې حاکمیت او قرار و هغه ډلې ته پاته سي چې هغه د بقا او پاته کېدو وړ او لایق وي. چې دغه غزا ته د سیرت په کتابو کې غزوة بدر الثانیه یا غزوة بدر الاخره ویل کیږي. نو د هجرت د 4 کال د شعبان په میاشت کې چې د میلاد 626 کال او د جنوري میاشت و، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل وعده سره مطابق د 1500 نفرو سره د بدر و طرف ته رهیسو. د مسلمانانو د بیرغ اخیستونکي علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او د مسلمانانو سره په دې لشکر کې فقط لس آس ورسره دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لشکر سره و بدر ته ورسېدی او هلته یې واړو. د کفارو د لشکر د راتګ په انتظار دی. مګر ابو سفیان داور د 2000 مشرکانو سره د مکې مکرمې څخه راووتی او 50 آس ورسره دي. خو ابو سفیان بیریږي، خاصتا چې هغه خبرونه یې اوریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا نور قبایلو ته وروځي او هغه قبیله تشتي او مسلمانان غنیمتونه ځنې وړي. نو ابو سفیان اصلا د مکې مکرمې څخه د بیري سره راووتی تر څو چې ومجنه ته ورسېدی او هلته یې واړو. مجنه یو اوبه چې د مکې مکرمې څخه د یوې ورځې د تګ پر اندازه لرې وي. اصلا ابو سفیان د مکې مکرمې څخه ورخطا راوتلی و. د مسلمانانو سره د جنگ په نتیجه کې فکر کاوه. کرار یې نور هم بیره په زړه ننوتل تر څو چې د پر ټولو حواسو بیره غالبه سوه. اوس چې عصفان ته نږدې سو، هغه عزم او اراده په کلي ډول سره مات سوه. اوس د بیرته ګرځېدو دپاره یوه حیله او بهانه جوړوي. نو د خلقو په مابین کې ودرېدی او ویل یا معشر قریش، د جنگ کولو دپاره آباد او باراني کال پکار دی چې حیوانات مو واښه او بلګونه وخوري.
او تاسې د حیواناتو شیدې وڅښئ، خو دغه اوسنی کال وچ او بې بارانه دی. درځئ چې بیرته وګرځو. اوس د جنگ دپاره مناسب وخت نه دی. داسې معلومېده چې د مشرکانو د لښکر پر زړو او احساساتو هم بیره غالبه سوې وه، ځکه هیچا د دغه رأی مخالفت ونه کوي او هیچا د مسلمانانو سره پر جنگ کولو تاکید او اصرار ونه کوي. ټوله په دغه فیصله راضي وه او د مکې مکرمې پر طرف رهي سوه. مګر مسلمانانو 8 ورځې په بدر کې د بدر د اوبو سره تېرې کړې او د دشمن د راتګ انتظار یې کاوه، خو قریش نه راغله. نورو قبیلو هم ولیده چې مسلمانان د وعدې ځای ته ورغله، مګر قریش بیرته ولاړه. هلته چې ابو سفیان د بیرته ګرځېدو په فکر کې وو او نه غوښته چې خلق په دغه بیرته ګرځېدو پیغور ورکړي، نو غواړي چې د تر بیرته ګرځېدو د مخه داسې یو کار وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته وګرځي. نو یې نعیم ابن مسعود چې د اهل مکې څخه وو او تر دغه وخت پر هغه خپل شرک وو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورولېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو وبېروي. نعیم ابن مسعود ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل ابو سفیان ډیر لوی لشکر جوړ کړی دی، 3000 نفر یې سره یو ځای کړي دي چې ټول سپاره او مسلح دي، داسې او داسې غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وبېروي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو خبرو په جواب کې ورته ویل زه په انتظار یم. د ابو سفیان دغه کار هم فایده ونه کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ورځې هلته په بدر کې پاتې سو تر څو چې ټول عربو دغه خبر واورېدی چې مسلمانان پر خپل موعد بدر ته ورغله، خو ابو سفیان او قریش نه ورغله، چې په دغه طریقه سره اسلام او مسلمانان قوي معلوم سو او د مسلمانانو څخه بیره او هیبت نور هم د کفارو په زړه کې زیات. په دغه غزا کې کومه خاصه واقعا نسوه پیښه بیل دې څخه چې د هغه قبیلو څخه چې دلته اوسېدلې چې هغه د بني زمره قبیلې وي، یو نفر چې دغه قبیلو مشر او رئیس وو او نوم یې مخشی ابن عمرو الضمری وو، چې موږ د مخ بیان درته کړی دی چې د او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې د صلح او نه تعارض معاهده سوی و. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ورځې دلته تیر کړې، نو دغه مخشی چې دغه قبیلو مشر وو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او په ډیره بی ادبی سره ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا محمد ته د قریشو سره د جنگ د پاره زموږ اوبو ته راغلی یې، چې د خبرو مقصد یې دا و چې ته څنګه زموږ به اجازه دې ځای ته راځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو کدی خوشوي هغه ستا عهد او جوار به بیرته وتا ته درکو او جنگ به در سره وکړو. مخشي په دې خبره سره وبېرېدی ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم و دې ته ضرورت نشته چې هغه زموږ عهد مات سي، زه پر هغه خپل وعده یم. دا د اسلام شان او شوکت عزت او هیبت وو چې ورځ په ورځ زیاتېدی او خلک ځنې بیریږي. د دومة الجندل غزا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر څخه بیرته مدینه منورې ته ولاړی. په ټوله اسلامي منطقه کې یو وار بیا امن او سلامتیا قائمه شوه. اسلامي دولت په امان او اطمینان سره شپې او ورځې تیروي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و دې ته فارغ سو چې د عربو و هغه لرو حدود ته متوجه سي، د پاره د دې چې د مسلمانانو تسلط او سيطره زیات سي او د مسلمانانو په موقف دوستان او دشمنان اعتراف وکړي. د بدر د دوهمې غزا 6 میاشتې تیرې سوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې دی. څو بیا خبر ورته راغلی چې کومې قبیلې چې د دومة الجندل پر شاوخوا دي هغه په لارو کې دریږي او هر څوک چې پر دغه لارو تیریږي هغه شکوي، یعنی لوی لارې نیولې دي او غلاوې کوي. او په عین وخت کې د مدینه منورې د حملې لپاره یو لوی لشکر هم سره یو ځای کړی. ورونو دومة الجندل د مدینه منورې څخه ډیر لري وو. دومة الجندل د مدینه منورې په شمال کې د شام پر حدود پروت دی. د دومة الجندل او د دمشق په مابین کې د 5 ورځو لار ده، خو د مدینه منورې څخه تر دومة الجندل پورې د 15 ورځو لار ده.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت د 5م کال د ربیع الاول په میاشت کې د زرو نفرو مسلمانانو سره د دومة الجندل پر طرف رهیسو او د بنی عذره د قبیله څخه یو نفر چې مذکور نومېدی د رهنما یا لارښوونکي په صفت ورسره رهي کړي چې مسلمانانو ته تر دومة الجندل پورې پټي او نږدې لارې وروښي. اسلامي لشکر د شپې تګ کوي او د ورځې پټیږي. دا د دې لپاره چې د دشمن په بېخبرۍ کې پر هغو حمله وکړي. اوس چې دومة الجندل ته ورنږدې سوه ویلې ده چې هلته هیڅوک نشته، نو مسلمانانو د هغو پر حیواناتو او چوپانانو حمله وکړه. د چوپانانو څخه چې څوک تښتېدلی سوای هغه وتښتېده او څوک چې زخمی سوه هغه زخمی سوه او په خپله د دومة الجندل اوسېدونکي شاوخوا تښتېدلي او پټ سوي وو. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په منطقه کې واړول هیڅوک یې نه ولیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دالته څو ورځې او شپې پاته سو. د لشکر څخه ټولیانې جوړې کړې او شاوخوا یې ولېږلې، خو نه څوک ولیده او نه مسلمانانو ته کم تکلیف پیښ سو. څو ورځې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته مدینه منورې ته رهي سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه غزا کې د عیینه ابن حسن سره د صلح او امان عهد او وعده وکړه. په دغه پرلپسې قاطع او فیصله کوونکو اقداماتو، په دغه حکیمانه او د عزم ډکو نقشو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د امن او امان پر راوستلو کې کامیاب شو. په شاوخوا منطقه کې صلح او سلامتیا راوسته، پر حالاتو تسلط او سیطره حاصله کړه. د ورځو اوښتل یې د مسلمانانو په ګټه تمام کړه. هغه خارجي او داخلي ستړیاوې چې پرلپسې پر مسلمانانو راتلې هغه لږ او سپکې سوې. منافقان چپ او عاجزه سوه. د یهودو یوه بله قبیله د مدینې منورې څخه وایستل سوه. پاته یهودو د همسایه‌توب حقوق ادا کول، پر هغه خپلو عهدو او وعدو یې په ښکاره سره وفا کول. شاوخوا صحرایي عرب آرام سوه. قریش د هغه خپلو تیزو حملو څخه پټ سوه. په دغه حالاتو کې مسلمانانو د اسلامي دین د نشرولو او د رب العالمین د رسالت د رسولو فرصه او موقع پیدا کړ. د خندق یا احزاب غزا ورور اوس چې امن او سلامتیا بیرته راغله او پس له هغه جنګو څخه چې تر یو کال زیاته موده په بر کې ونیول، جزیره العرب بیرته آرام سوه. مګر یهود، هغه یهود چې د خپل غدر او خیانت، د خپل چمو او د سیسو په نتیجه کې قسم قسم ذلتونه او سپکتیاوي وسکلې، بیا هم هغه خپل د غفلت د خوب څخه نسو ویش. د خپل غدر او خیانتو په سبب چې کوم تکلیفونه ورسېدل، په هغو سره پند او عبرت نکي حاصل. پس له هغه څخه چې دوی خیبر ته وشړل سوه، اوس ګوري چې مسلمانانو ته به د دغه جنګو په نتیجه کې څه پیښ شي. کم چې د مسلمانانو او بت پرستانو په مابین کې جریان درلودی، کم وخت چې ولیده چې د ورځو تیرېده د مسلمانانو په ګټه تمامیږي، د وخت په تیرېدو سره د دوی نفوذ نور هم زیاتیږي، د دوی سلطان نور هم قوي کیږي. نو دغه یهود د حسد په اور کې داسې سوځل کېده لکه پر سکروټو چې پر لاوړ. نو یې څه وکړه؟ بیرته د سره څخه یې په خپلو دسیسو او مؤامرو شروع وکړه. نو یې د یوې داسې حملې د کولو دپاره د ترتیباتو په نیولو شروع وکړه چې هغه د مسلمانانو پر ضد وژونکې او فیصله کوونکې حمله وي، او تر هغې حملې وروسته اسلام او مسلمانانو ته د ژوند کولو موقع نسي پاته. ورونو ښه متوجه سئ، نن ورځ هم هغه یهود دي، حتی نصارا هم د دوی د لاس آله ګرځېدلي دي. د دوی ټولو د سیسې و اسلام او مسلمانانو ته متوجه دي، او بدبختانه د مسلمانانو په شکل او نامه سره یې نور نوکران هم پیدا کړي دي چې مثال یې د مدینې منورې منافقان دي. مسلمان ورونو ویښ او بیداره سئ، تر څو به مو انسانان د تجاوزګرانو په لاس وژل کیږي او وطن به مو د بېرحمه غادرانو او خائلانو په واسطه خرابیږي. خیر، یهودو خو د فیصله کوونکي حملې اراده وکړه، مګر دوی په خپلو ځانو کې دا همت او جرأت نه درلودی چې مستقیما او مخامخ د مسلمانانو سره وجنګیږي.
نو یې د دغه مقصد دپاره یوه ډېره خطرناکه نقشه جوړه کړه. هغه داسې د بني نظیر د یهودو د مشرانو څخه هغه چې په خیبر کې اوسېده 20 نفر د مکې مکرمې و مشرک قریشو ته ورغله چې قریش د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته تشویقول او ویل موږ مو په دغه جنگ کې ملګري او طرفدار یو. ډېر ټینګ عهدونه او وعدې ورکړې چې موږ په تماما معنا ستاسې کومک او نصرت کوو. قریشو هم دغه د دوی غوښتنه قبوله کړه. تاسې ته معلومه ده چې قریشو د دوهم بدر په وتلو کې د خپلې وعدې څخه مخالفت وکړي او هغه عمل د دوی دپاره پیغور سو. نورو قبیلو به پیغورونه ورکول. د قریشو عزت او شرف سپک او زخمی سوی وو. نو اوس ابو سفیان غواړي چې په دغه جنگ سره خپل شرف او شهرت لاسته راوړي او هغه خپل وعده پر ځای کړي. په دغه وخت کې د مکې مکرمې خلقو د یهودو څخه پوښتنه وکړه چې تاسې خو اهل کتاب یاست او تاسې ته آسماني ادیان در معلوم دي، نو تاسې موږ ته ووایاست چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین ښه دی که زموږ؟ دلته نو یهودو لعنت الله علیهم هغه خپل خباثت ښکاره کړي. ویل یا ستاسې دین د محمد صلی الله علیه وسلم تر دین ښه او بهتر دی. سبحان الله. تاسې فکر وکړئ، شرک او د بتانو عبادت د یوه الله عز وجل تر عبادت ښه او بهتر بولي. حال دا چې د یهودو د دین اساس هم پر وحدانیت ولاړ دی. دا د هغه دشمنی تاثیر دی چې یهود د اسلام او مسلمانانو سره لري. خیر قریش د جنگ کولو دپاره راضي سول. بیا نو دغه د یهودو ډله وغطفان ته ولاړه. غطفان خو هغه څوک دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو منطقې او قبیلو ته ورغلی وو او دوی وتښتېدل. نو اوس یهود دوی هم وهغه څه ته راوبلل چې قریش یې بللي وه. غطفان هم موافقه ورسره وکړه. د یهودو ډله بیا د بني سلیم و قبیلو ته ورغله. هغو هم دا ورسره خوښه کړه. د یهودو مشران د عربو پر مختلفه قبیلو لکه بنو فزاره، بنو مره، بنو اشجع، بنو اسد، د حبشانو قبیله او نور مختلفه قبیلې پر دغه ټولو قبیلو وګرځیده او د مسلمانانو و جنگ ته رابول چې تقریبا ټولو قبیلو دغه د دوی غوښتنه او دعوت قبول کړي. په دغه طریقه سره د یهودو سیاست پوهان او مشران کامیاب شول چې په خپل شیطانت سره د کفر مختلفې ډلې یا احزاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د دعوت او مسلمانانو پر ضد سره راټولي او یو ځای کړي. نن ورځ موږ هم پر خپل شاوخوا د دغه مثال وینو. نو واقعا هم د مدینې منورې د جنوب د طرفه څخه قریش د کنانه قبیله او د دوی حلفا چې د اهل تهامې څخه و 4000 نفر راووته چې مشر ابو سفیان او په مر زهران کې بنو سلیم هم ورسره یو ځای شو او د مدینې منورې د شرق د طرفه د غطفان قبیله راووته چې یو بنو فزاره او مشر عیینه ابن حسن او بل بنو مره چې مشر حارث ابن عوف او بنو اشجع راووته چې مشر مسعر ابن رخیله د غرنګ د بنو اسد او نور قبیله راووته چې په نتیجه کې د دغه قبیلو څخه یو غیر طبيعي لشکر جوړ شو چې په ټوله جزیره العرب کې د اول وار د پاره په دغه اندازه انسانان او لشکر سره ځای کیږي او دغه ټولو احزاب یا ډلو په هغه معین سوي تاریخ چې دوی د مخ سره ټاکلی وو د مدینې منورې پر طرف حرکت وکړي. پس له څو ورځو دغه جنگي لشکر چې شمیر یې 100,000 نفرو ته رسېدی د مدینې منورې پر شاوخوا سره یو ځای شو. سبحان الله. شاید دغه لشکر شمیر او عدد تر هغه ټولو انسانانو چې په مدینه منوره کې اوسېده که نر و که ښځې که کوچنیان و که لویان که زاړه و که ځوانان زیات. که چیرې دغه سره یو ځای سوي ډلې او دغه مسلح لشکر په بېخبرۍ سره د مدینې منورې و قلاو ته رسېدلی وای، دا به د مسلمانانو پر کیان او وجود یو داسې لوی خطر وای چې حد او اندازه زه نسم بیانولی. ممکن د مدینې منورې ټول انسانان او کښتونه په یو وار نیست او نابود کړي وای، مګر هلته یو ویښ او بیداره قیادت موجود و چې همیشه به ګوتې
پر هغه غورځېدونکو رګو پرتې وې. د حالاتو معلومات یې کاوه او د حالاتو د خطر اندازې سنجولې. دغو لښکرو د هغه خپلو ځایو څخه حرکت نه و کړی چې د مدینې منورې استخباراتو و خپل قائد اعلی صلی الله علیه وسلم ته د دغه خطرناک حرکتو حالات ورسول. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوسو چې دغه ډلو یا احزاب مقصد مدینه منوره ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ژر یو عالی مشورتي مجلس جوړ کړ چې په هغه مجلس کې د مدینې منورې څخه د دفاع پر موضوع خبرې کېدې. پس له هغه څخه چې د مسلمانانو مشرانو او د شورا غړو بحث او مناقشه سره وکړه، پر هغه پیشنهاد یا وړاندیز اتفاق وکړي چې یو جلیل القدر صحابي حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ تقدیم کړي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ وویل: یا رسول الله، کوم وخت چې موږ د پارس په مځکه کې وو، موږ یو حیله او چم درلودی. کله د یو لوی لشکر د طرفه حمله را باندې کېدل، موږ به دغه حیله استعمالول. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هغه کومه حیله و؟ سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ویل: د خپل منطقې پر شاوخوا به مو یو لوی خندق وکیندي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې څنګه خندق؟ ځکه دغه حیله په عربو کې نه و او نه پیژنده. سلمان رضی الله تعالی عنہ د خندق په باره کې تفصیل ورکړي او د هغه په مقصد یې پوه کړي. دا کار یو ډیره حکیمانه نقشه و او عربو ته تر دغه د مخه دغه نقشه نه ور معلوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ژر دغه نقشه په عملي کولو شروع وکړ او هر لس نفر مسلمانان یې په دې سره امر کړ چې 40 ذراع خندق بکینی. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار. يمنحها شهدا وحفا